Assalamu alaikum او په خیر راغلی. Once again welcome to the class. په نننی کلاس کې به مونږ خبره اتره کوو په کیپا باندې چې مونږ به په کیپا باندې څنګه پروډکټ هنټینګ کوو او څنګه به یو وینینګ پروډکټ چې دی هغه پیدا کوو. ښه چې کله هم تاسو پروډکټ هنټینګ کوئ په کیپا باندې نو تاسو په مختلف مارکیټ پلیسز باندې پروډکټ هنټینګ کولای شئ. لایک په amazon.com باندې کولای شئ. صحیح ده. په کینیډا، مکزیکو، برازیل، په هر ملک باندې تاسو چې د پروډکټ هنټینګ کولای شئ. د هغې دپاره چې کله تاسو پروډکټ هنټینګ کوئ د ټول نه اول به تاسو څه کوئ، مارکیټ پلیس به سلیکټ کوئ چې تاسو د کم مارکیټ پلیس دپاره پروډکټ هنټینګ کوئ. نو تاسو به مارکیټ پلیس چې دی هغه څنګه سلیکټ کوئ، څنګه به ګورئ چې کم مارکیټ پلیس باندې مونږ به پروډکټ هنټینګ کوو. نو د مارکیټ پلیس ته سلیکټ کېدو دپاره مونږ دلته کې amazon.com چې کوم دی په دې .com باندې مونږ سمپلی کلیک کوو. چې کله مونږ په .com باندې کلیک کوو نو زمونږ سره دلته کې مختلف کنټریز راشي، مختلف ملکونه راشي. .com مطلب زمونږ سره امریکا مارکیټ دی. صحیح ده. بیا زمونږ سره .ca چې کوم دی کینیډا دی. .mx چې کوم دی مکزیکو دی. بیا برازیل دی، UK دی. صحیح ده. دغه شانتي دا زمونږ سره مارکیټ پلیسز دی د امازون. چې کله هم تاسو په کم مارکیټ باندې پروډکټ هنټینګ کوئ نو هغه مارکیټ به د ټول نه مخکې سلیکټ کوئ د دې ځینه. صحیح ده. فار ایگزامپل زه هنټینګ کوم اوس په amazon.com باندې نو زه به .com چې دی هغه سلیکټ کم. زما سره آلریډي سلیکټ شوی دی. ښه دلته کې زمونږ سره بیا دا زمونږ سره د انټرفیس دی د کیپا. دلته کې به مونږ پروډکټ هنټینګ کوو. چې کله هم مونږ پروډکټ هنټینګ کوو په کیپا کې نو د هغې دپاره مونږ الیجیبیلیټي ایږدو. صحیح ده. او په هغه الیجیبیلیټي باندې مونږ پروډکټ هنټینګ کوو. په هغه الیجیبیلیټي باندې مونږ بیا کار کوو او د هغې په مدد سره مونږ خپل پروډکټ هنټینګ کوو. نو پروډکټ هنټینګ به مونږ څنګه کوو؟ ډیټا ته به راشو. مونږ به په ډیټا باندې کلیک کوو. چې کله تاسو په ډیټا باندې کلیک کړئ نو ستاسو سره به دلته کې آپشنز راشي لایک پروډکټ فایندر والا، پروډکټ ویور والا، پروډکټ بیسٹ سیلرز والا، ټاپ سیلر لیسټ والا، سیلر لوک اپ کیټیګري ټری. دا زمونږ سره آپشنز راشي. صحیح ده. مونږ به راشو پروډکټ فایندر ته ځکه مونږ پروډکټ معلومو. نو چې کله مونږ پروډکټ معلومو، پروډکټ هنټ کوو نو مونږ به څه کوو؟ په پروډکټ فایندر باندې به سمپلی کلیک کوو. چې کله مونږ په پروډکټ فایندر باندې کلیک کوو نو دلته کې به اوس مونږ خپله الیجیبیلیټي چې دی هغه مینشن کوو. صحیح ده. او د هغې په مطابق به مونږ ته کیپا چې دی ریزلټ راکوي. صحیح ده که نه؟ ښه نو مونږ چې په کیپا باندې کار کوو ریزلټ ګورو هغه به مونږ د 90 ډیز ګورو. صحیح ده. مطلب د 90 دن به مونږ ریزلټ ګورو د 3 میاشتو چې په 3 میاشتو کې د دې پروډکټ سره کم حالات شوي دي کم حالات نه دي شوي نو مونږ ته به د هغې ټوټل ریزلټ کیپا راکوي. صحیح ده که نه؟ نو د ټول نه اول راځي سیل رینک. سیل رینک به مونږ د څو نه وخت ګورو؟ د 30 ډیز به نه ګورو. که د 30 ډیز ګورو نو بیا مونږ دلته کې ګورو. صحیح ده. که کرنټ ګورو نو مونږ به دلته کې ګورو. که پرس کا مونږ د 90 ډیز ګورو نو هغه به مونږ بیا دلته کې ګورو. صحیح ده. نو دلته کې به مونږ خپله الیجیبیلیټي چې دی هغه انټر کوو. لایک د 1 نه واله تر د 40,000 پورې به زه دې له سیلز رینک چې دی هغه ورکم. صحیح ده. زمونږ سره 40,000. ښه د 40,000 پورې ما دلته کې سیل رینک ورکو. صحیح ده. دلته کې زه به اوس په ډراپ ډاون باندې راځم او سټپ بای سټپ زمونږ چې کومه الیجیبیلیټي ده هغه به زه مینشن کوم. صحیح ده. ښه اوس زمونږ سره که تاسو خیال وکئ دلته کې بای باکس دی. صحیح ده. د بای باکس به څه پرایس پکار وي؟ مطلب په دې ټایم کې چې دا پروډکټ د چا نه خرڅیږي. صحیح ده. د هغې به څونه پرایس پکار وي هغه هم تاسو دلته کې منشن کولی شئ. خو دلته کې د هغې هیڅ ضرورت نشته دی. سو دیټ از وای مونږ هغه نه منشن کوو. سو وی ویل لیو اټ بلینک. صحیح ده. دا به مونږ امټي چې دی پرېږدو. صحیح ده. خالی به یې پرېږدو. لاندې به ډراپ ډاون باندې به کلیک کو او راځو به مونږ چې کوم ضروري آپشنز وي. صحیح ده.
ضروري سیزونه وي هغه به مونږه فیل کوو. ښه اوس زمونږ سره دلته کې راغی امازون. که تاسو وګورئ امازون ډالرز دا یو اپشن راغی. د دې مطلب دا دی چې امازون چې دی دا پروډکټ به په څو باندې سیل کوي، په څو باندې به یې نه سیل کوي. هغه اپشن هم مونږ ته دلته شو کیږي، خو مونږ به امازون چې دی آوټ آف سټاک ساتو. مونږ به هغه پروډکټ هنډ کوو چې په هغې کې امازون په خپله باندې شامل نه وي. نو سمپلی مونږ به څه وکړو په آوټ آف سټاک باندې به دلته کې کلیک کړو. چې په آوټ آف سټاک باندې مونږ کلیک کړو امازون به چې دی والوځي، ختم به دې شي. صحیح ده. نو اوس چې مونږ ته کوم پروډکټس راځي هغه به مونږ ته وداوټ امازون راځي. صحیح ده. دا مونږ فلټر لګو او د فلټر کار زمونږ سره څه وي چاڼ کول وي. صحیح ده. لکه تاسو سوچ وکړئ په بازار کې زمونږ سره فلټر اوبه دا میلاویږي نو د هغې مطلب څه وي چې هغه اوبه چې دي هغه چاڼ شوي، ګن بلا چې دی هغه ترې ختمه شوي. نو په کیپا کې دلته کې هم مونږ دغه شان فلټر لګو چې ګن بلا ترې زمونږ سره ختم شي او چې کوم زمونږ سره ښه پروډکټس دي هغه مونږ ته چې دی هغه راشي. صحیح ده که نه؟ ښه بیا به مونږ پرایس چې دی هغه دلته کې منشن کو. پرایس به زمونږ سره د $16 نه واله تر دا مونږ به $45 پورې یا د $60 پورې چې دی دا به مونږ منشن کو. پرایس چې دی دا ستاسو په بجټ باندې ډیپینډ کوي، خو مینیمم پرایس چې دی هغه به د 16 نه کم نه وي. صحیح ده که نه؟ ځکه چې د 16 نه پرایس کمیږي نو بیا به کې زمونږ پراپټ چې دی هغه کم وي، مطلب د امازون چارجز سیوای او پراپټ زمونږ کم وي. نو د دې د وجې نه مونږ څه کوو پرایس چې دی هغه د 16 نه تر د 45 یا د 16 نه تر د 60 پورې چې دی د دې په منځ کې پروډکټس ګورو. صحیح ده. بیا به مونږ په ډراپ ډاون باندې کلیک کړو، را به شو لاندې. ښه نیو تھرډ پارټي FBA دا زمونږ سره دا به هم مونږ خالی پرېږدو. نیو تھرډ پارټي FBA دا به هم مونږ خالی پرېږدو. صحیح ده. ښه لاندې به راځو. زمونږ سره چې کوم د کار اپشنز وي هغه به مونږ د کار چې کوم فلټرز وي هغه به مونږ اپلای کوو او د هغې په مدد سره به مونږ څه کوو پروډکټ به راوباسو. صحیح ده که نه؟ ښه لاندې به راشو، ډاون به راشو. دلته کې به مونږ چې کوم مهم یا امپورټنټ فلټرز دي هغه به مونږ اپلای کوو. صحیح ده که نه؟ ښه دلته کې به مونږ اوس څه وکړو کیټګري به مونږ سلیکټ کوو. کیټګري به مونږ سلیکټ کوو د پروډکټس لپاره. نو زمونږ سره چې کوم کیټګریز دي زه به رینډملی چې دی کیټګریز چې دی هغه انټر کم پیټ سپلایز والا. صحیح ده. پیټ سپلایز والا کیټګري ما چې دی سلیکټ کړله. بیا به ہوم اینډ کچن والا شي، ہوم اینډ کچن والا به شي. دا یو کیټګري چې دی دا ما سلیکټ کړله. ټایز شولو. صحیح ده. زمونږ سره ټایز اینډ ګیمز د ماشومانو چې کوم کیلونې دي. صحیح ده. هغه کیټګري ما سلیکټ کړله. چې هغه کیټګري ما سلیکټ کړله نو تاسو ګورئ زمونږ سره دلته کې چاڼ لګي دا پروډکټس چې دی دا فلټر کېږي. زه هسې نه یم لیدیا 6,8497 پروډکټ زمونږ سره پاتې شول. صحیح ده که نه؟ نو اوس مونږ نور هم فلټرز چې دی هغه اپلای کوو په دې باندې او مونږ به د کیپا نه ریزلټ چې دی هغه وباسو. صحیح ده که نه؟ ښه مونږ به لږ شانتي بره لاړ شو، ډېر زیات لاندې مونږ رالو. دلته کې زمونږ سره ټوټل افر کاونټ دی. ټوټل افر کاونټ کې زمونږ سره څه پکار وي. ټوټل افر کاونټ مطلب دا دی چې څومره سیلرز چې دی دا پروډکټ افر کوي. صحیح ده. نو هغه به مونږ منشن کو. فار ایگزامپل زه غواړم چې د 4 نه واله تر د 25 پورې چې زمونږ سره څومره هم پروډکټس چې دی هغه دغه کېږي سیل کېږي، مطلب سیلران دي پې هغه پروډکټ جسټ ماته منشن کا. نو زه به چې دی ټوټل افر کاونټ چې دی هغه دلته کې منشن کم. اوس به لاندې راشو. نیو افر کاونټ دا به مونږ بلینک پرېږدو، خالی به یې پرېږدو. صحیح ده. یوزډ افر کاونټ و دې نه به هم منقلار شو. ښه لاندې به راځو چې کوم زمونږ سره د کار سیزونه وي هغه به مونږ فیل کوو او په هغې باندې به مونږ خپل کار چې دی هغه کوو. ښه اوس زمونږ سره بای باکس راغی. بای باکس چې دی دا به زمونږ سره تھرډ پارټي په کار وي. که تاسو زمونږ تیر شوي ویډیو نه وي کتلی په هغې کې ما خبره اتره کړې وه چې بای باکس په زمونږ سره
روټیټیبل پکار وي چې هغه روټیټ کیږي تر پارټي ته صحیح ده چې هغه د یو کس سره نه وي چې روټیټ کیږي نو هغه پروډکټ به زموږ سره ښه وي که فرض که تاسو د امازون کورس کول غواړئ آنلاین نو زموږ سره په واتس اپ نمبر باندې رابطه کولی شئ موږ به تاسو ته A to Z آنلاین کورس ښایو او په هر څه به یو A to Z پوه کوو چې د امازون به تاسو په امازون به تاسو څنګه کار کوئ په امازون به کم کم بزنس مډیولز کوئ څنګه به ترې ارنینګ کوئ څنګه به سرویسز خلکو ته پرووایډ کوئ A to Z طریقه کار به موږ تاسو ته درښایو نو که فرض کا تاسو زموږ په پیډ کورس کې انټرسټډ یئ نو زموږ سره په دې واتس اپ نمبر رابطه وکړئ ښه مونږ به اوس لاندې راشو مونږ به دلته کې اوس چې دی ریویو ریټینګ چې دی هغه به مونږ انټر کوو صحیح ده بیا زمونږ سره ویټ چې کوم دی هغه به مونږ انټر کوو نو دا فلټر چې دی دا به مونږ اپلای کوو صحیح ده ښه بای باکس چې کوم دی هغه زمونږ سره روټیټیبل به پکار وي صحیح ده بای باکس چې دی روټیټیبل مطلب دا دی چې دا د یو نه بل ته چې دی اوړي نو چې د یو نه بل ته اوړي نو زمونږ سره به هغه پروډکټس چې دی هغه بیا زمونږ سره ښه وي مونږ ته به سیلز چې دی هغه هم بیا راځي که نه او چې سویچ کیږي نه چینج کیږي نه د یو نه بل ته صحیح ده نو مونږ بیا څه کوو هغه پروډکټ نه به مونږ سیمپلې چې دی قلاریږو بیا صحیح ده که نه نو دا خبرې چې دی دا د ځان سره بالکل په ذهن کې کېږي صحیح ده داسې مونږ ډاون راځو چې کوم زمونږ سره اپشنز وي د کار اپشن مونږ هغه صرف کلیک کوو اوس پروډکټ ټایپ دی نو مونږ به ډیجیټل پروډکټس چې دی هغه آن چک کوو صحیح ده او فزیکل پروډکټس چې دی هغه به زمونږ سره سلیکټ وي صحیح ده بیا زمونږ سره ویریشنز دی ویریشن زمونږ سره کم کم پکار دي مطلب په دې پروډکټ کې زمونږ سره قسمونه پکار دي که نه نو here is my recommendation زما ریکمنډیشن دلته کې دی چې تاسو به نو ویریشن چې دی هغه سلیکټ کوئ مطلب ویریشن به زموږ سره په پروډکټ کې نه وي پکار نو نو ویریشن به تاسو سلیکټ کوئ ښه بل خبره که فرض که د چا کیپا پکار وي په شیر بیس باندې نو تاسو د هغې دپاره هم زموږ سره په دې واتس اپ نمبر باندې رابطه کولی شئ تاسو ته به مونږ په شیر بیس باندې کیپا چې دی هغه درکو او د هغې به درنه لږ شانتې چارجز اخلو که اصل کې د دې اپیشري چارجز تاسو وګورئ نو هغه زموږ سره د $19 نه واله تر د $21 پورې دي صحیح ده خو مونږ به تاسو ته په شیر بیس درکو صحیح ده او په ښه پرایز به یې درته درکو منتلی ښه اوس به مونږ نورې فلټر چې دی هغه به مونږ اپلای کوو صحیح ده دلته کې تاسو MH کاونټ چې دی هغه فلټر هم اپلای کولی شئ صحیح ده خو دلته کې څه ضرورت نشته دی نو مونږ د هغې د وجې نه چې کوم زموږ سره کم سیزونه ضروري نه دي نو هغه زه هغه فلټر یې نه اپلای کوم چې کوم زموږ سره ضروري دي هغه فلټر یې به مونږ سمپلی اپلای کوو صحیح ده که نه که تاسو ګورئ زموږ سره 1744 ته چې دی پروډکټ ریزلټ چې دی هغه راکوز شو دا د څه د وجې نه چاڼ مونږ وکړلو که نه فلټر یې ولګولو که نه د فلټر مثالو کا چاڼ کولو نو تاسو اوس په دې باندې نور هم پوه شوئ ښه باټ اینډ فاسټ من که تاسو غواړئ چې مطلب دا پروډکټ په تیر شوي میاشت کې څومره خرڅ شوی دی نو هغه فلټر هم چې دی هغه تاسو اپلای کولی شئ ادروایز ریټینګ چې دی ریټینګ زموږ سره څونه پکار دی ریټینګ به زه ووایم چې 4 زموږ سره مینیمم ریټینګ پکار دی صحیح ده بیا زموږ سره ریټینګ کاونټ چې کوم دی ریټینګ کاونټ زموږ سره څونه پکار دی ریټینګ کاونټ چې دی هغه زموږ سره 40 پلس پکار دی صحیح ده که نه 40 پلس زموږ سره دا 400 پلس سوري 400 پلس زموږ سره ریټینګ پکار دی مینیمم صحیح ده داسې تاسو مطلب کمولی هم شئ خو دا زموږ سره مطلب ریټینګ چې 400 مونږ مینیمم وکړلو نو مطلب دا پروډکټ زموږ سره خرڅ شوی هم ښه دی صحیح ده که نه د دې د وجې نه مونږ څه وکړو ریټینګ چې دی هغه یو 400 پلس چې دی هغه انټر کړلو صحیح ده که نه اوس به مونږ لاندې راځو دلته کې به ګورو چې زموږ سره په کوم ځای کې څه اپشنز وي هغه به مونږ فل کوو صحیح ده که نه امازون آفر از ان سټاک اینډ شیپیبل دا به مونږ چې دی امازون چې دی آوټ آف سټاک وکړو صحیح ده چې امازون زموږ سره په دې کې چې دی هغه په دې کې نه وي انوالو صحیح ده که نه چې مطلب دی پکې کار نه کوي نو چې دی پکې کار کوي نو بیا مسله دا وي چې مونږ ته مسله وي بیا زمونږ سیل چې دی هغه هم نه راځي او پرافټ دا پکې زمونږ کم وي صحیح ده که نه پرافټ دا پکې مونږ ته نه جنریټ کېږي
ها اوس زمونږ سره ویټ دی، ویټ به مونږ سونه سلیکټ کو، وزن د پروډکټ سونه پکار دی، میکسیمم 200 چې دی میکسیمم زمونږ سره 2 kg چې دی پکار دی. صحیح ده. خو دلته کې په کیپا کې په ګرام کې دی، نو په 1 kg کې زمونږ سره 1000 ګرام وي، نو په 2 kg کې به زمونږ سره څومره ګرام شي؟ په 2 kg کې به زمونږ سره دلته کې 200 ګرام شي، 2000 ګرام شي. نو مونږ به دلته کې سیمپلی انټر کو 2000. صحیح ده که نه؟ او لاندې به راشو، زمونږ سره چې کم نور داسې فلټرز وي هغه به مونږ جسټ اپلای کو، او بیا به مونږ څه وکړو؟ فایند پروډکټس باندې به کلیک کو، مونږ به پروډکټس چې دی هغه فایند کوو. صحیح ده که نه؟ ښه اوس لاندې مونږ راځو. ها دلته کې زمونږ سره داسې آپشنز دي چې هغه به مونږ څه کوو؟ هغه به مونږ نو کوو، لکه ایډل پروډکټس. صحیح ده. ایډل پروډکټس چې دی هغه مونږ ته نه دي پکار، نو دا به مونږ نو کو. از مرچ آن ډیمانډ او از مرچ آن ډیمانډ به مونږ هم نو کو. از مرچ آن ډیمانډ مطلب دی فرنٹ آن ډیمانډ پروډکټس چې کوم زمونږ سره وي هغه تاسو چې دی هغه هم به تاسو دلته کې نو کوئ. زمونږ سره ریزلټ چې دی هغه 772 ریزلټ پاتې شو. نو اوس به مونږ فایند پروډکټس په دې باندې به مونږ کلیک کو، او چې په دې باندې مونږ کله کلیک کو کنه زمونږ سره به دلته کې پروډکټس چې دی هغه ډیفرنٹ شو شي. اوس مختلف پروډکټس ریزلټ چې دی هغه به مونږ ته شو شي. اوس به مونږ دلته کې څه کوو؟ پروډکټس به ګورو، دا به زمونږ سره لږ شانتې لوډینګ کوي. صحیح ده. ریزلټ مونږ ته راکوي، ډیټا چې دی هغه فیچ کوي دا امازون د ډیټا بیس نه. صحیح ده که نه؟ 99%, so 1% remaining 100%. ها که تاسو وګورئ اوس مونږ ته کیپا چې دی مونږ ته ریزلټ راکړل او دا یې راته پروډکټس راکړل. صحیح ده که نه؟ اوس په دې پروډکټس کې چې دی دا به مونږ یو یو ګورو. صحیح ده. او پروډکټس چې دی دا به مونږ انالایز کوو. صحیح ده. دا زمونږ سره 772 پروډکټس دي. صحیح ده. 772 پیجز د 1 نه واله تر د 8 پیجز پورې زمونږ سره پیجز دي. په دې کې زمونږ سره دا ټوټل پروډکټس چې دی مونږ ته کیپا چې دی هغه راوښکي دي. صحیح ده که نه؟ نو اوس فار ایگزامپل دی نه چې دی تاسو سیمپلی تاسو یو پروډکټس چې دی هغه راچفتولی شئ. صحیح ده. چې کوم زمونږ سره ښه پروډکټ وي، فار ایگزامپل لایک دا پروډکټ چې دی دا زه راچفتوم. فار ایگزامپل په دې به زه کلیک کړم سیمپلی. صحیح ده. په دې پروډکټ به زه سیمپلی کلیک کړم. ها په دې چې زه کلیک کړم نو زه به راشم دلته کې به زه د دې ډیټیلز هر څه به زه چیک کوم. صحیح ده. چې مطلب په دې پروډکټ باندې ټوټل سیلر څومره دي، ټوټل سیلر پې څومره نه دي، هغه ټوټل به زه چېرته کې چیک کوم؟ دلته کې زه ایزیلی هغه چیک کولی شم. صحیح ده که نه؟ داسې مطلب تاسو له دې نور ډیټیلز هم کتلی شئ که فرض که دا تاسو داسې دې خوا راولئ. صحیح ده. ډریګ اینډ ډراپ وکړئ. صحیح ده. سیمپلی دا اخوا سایډ ته راولئ داسې رایټ سایډ ته، نو تاسو ته به هر څیز چې دی هغه شو شي. اف بی ایم پکې څونه دي. صحیح ده. ایس این نمبر د پروډکټس چې دی کم دی. صحیح ده. نو تاسو دا ایس این نمبر دا هم کتلی شئ. صحیح ده. دا زمونږ سره د دې پروډکټ چې دی ایس این نمبر دی، امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر دی. نو تاسو د دې دا ایس این نمبر چې دی هغه هم سیمپلی بیا کاپي کولی شئ. صحیح ده. او هغه چې دی په هغې باندې هغه پروډکټ چې دی په amazon.com کې هلته هم کتلی شئ، او دلته کې په کیپا کې هم د هغه پروډکټ دپاره انالیسیس کولی شئ. نو پروډکټ هنټینګ زمونږ سره په کیپا باندې په دې طریقه کار سره کیږي. مونږ داسې پروډکټ هنټینګ کوو. صحیح ده. آی هوپ چې تاسو په نننۍ کلاس باندې پوه شوي یئ. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، د چینل د ګروت دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. So bye bye for now. We will meet inshallah in the next video. Allah Aman.